نن ورځ به زه تاسو ته یو داسې کیسه وایم چې کله یې واورئ نو ستاسو به د ډېر وخت لپاره هېر نه کړئ. دا کیسه یو داسې عجیب ځای ده چې نه معلومیږي چې دا په رښتیا کې زندان دی که یو ازموینه، که د دې نړۍ یو پټه آینه چې انسان پکې خپل رښتینی رنګ ښکاره کوي. که تاسو تیار یئ نو راځئ چې دا کیسه پیل کړو. خو لومړی یو ځل بیا درته وایم چې که کیسه مې خوښه شوه نو تر پایه یې اورئ، ځکه پای کې داسې شی دی چې تاسو به یې هېڅکله هېر نه کړئ. یو سړی چې نوم یې ګورنګ دی په یو بندیخانه کې له خوبه راویښېږي. هلته په دیوال لیکل شوي وي 48. هغه کس سره یو ملګری وي چې نوم یې تریماسي وي. هغه یو زوړ او تجربه لرونکی سړی وي. تریماسي ورته وایي چې دلته موږ دواړه په یو داسې زندان کې یو چې دلته ډېرې طبقې دي او هره طبقه کې یوازې 2 بندیان اوسېږي. د هرې خونې منځ کې یو لوی سوری دی، له کومه ځای چې یو لوی میز راځي چې دوی یې پلیټفارم بولي. هره ورځ له پورته نه ښکته راښکته کېږي. دا میز د خوراک نه ډک وي، خو ډېر عجیب خوراک وي. خواړه له پاسه نه راځي او بیا طبقه په طبقه ښکته روان وي او په هره طبقه کې یوازې 2 منټ دپاره میز ولاړ وي. ګورنګ لومړي ځل کله چې د میز وویني نو ګورنګ حیران پاتې شي. په دا میز ډېر خوراک وي، خو ګورنګ ته ډېر بوی ورځي چې دا خوړه له پورته نه را روان دی او مخکې لسګونو کسانو خوړلی دی. هغه له خوړو انکار وکړي، خو یو تازه مڼه ومومي چې له تر اوسه پاکه ښکاري. نو هغه یې د بل وخت لپاره خپل جیب ته اچوي. خو کله چې میز خپله خانه پرېږدي او لاړ شي، تریماسي ورته سپیناوی کوي چې دا د سیسټم قانون دی، که یو بندي له خوړو نه یو څه وساتي نو د هغه خانه به تر هغې پورې ګرمه یا یخني شي چې تر څو هغه مړ نه شي. ګورنګ ژر مڼه بیرته میز ته اچوي او خانه بیرته خپل حالت ته راشي. له دې وروسته تریماسي ورته د دې خاص اصلي قانون وښایي. لومړی، هر بندي کولی شي یوازې یو شخصي شی له بهر نه ورسره راوړي. دویم، هیڅوک نشي کولی چې له خوړو نه یو څه له میز نه بهر وساتي. او دریم، هره میاشت ټول بندیان په خوب کېږي او کله چې راویښېږي هر څوک بلې طبقې ته بدلیږي. که تاسو دلته د زما کیسه سره یوازې وئ او دا خبره حیرانوي تاسو نو کمنټ کې راته ولیکئ نایس. تریماسي خپله کیسه هم ورته کوي چې زه څنګه دې ځای ته راغلم. هغه وایي یو ځل ما ټي وي کړکۍ نه بهر وغورځوه. له غوسې نه کله چې ټي وي کړکۍ نه ووت، لاندې یو تېرېدونکی سړی ووژل شو او ما ته د دې جرم سزا راکړله شوه، ځکه هغه سړی چې مړ شو یو غیر قانوني مهاجر و. دا خبره ګورنګ ته عجیبه او خفګانوونکې ښکاري، خو هغه هېڅ څه نه ویل. یوه ورځ یوه ښځه چې نوم یې مهرو دی په وینو لړلې د میز له لاره ښکته راځي. تریماسي ورته وایي چې دا ښځه هره میاشت دا کار کوي. هغه د خپل ماشوم په لټه کې ده چې باور یې دی چې دلته دې زندان کې دی. ګورنګ حیران شي چې دا ښځه څنګه دومره خطرناک کار کوي، خو پوهېږي چې دا ځای هېڅ قانون او اخلاق نه پېژني. کله چې میاشت پوره شي او بندیانو بلې طبقې ورځ راځي، ګورنګ له خوبه راویښ شي، خو دا ځل ژبه یې تړل شوې وي او لاسونه یې هم تړل شوي وي. دوی دواړه اوس طبقه 171 ته بدل شي، یو ډېره ژوره طبقه چیرې چې کله میز راځي نو هېڅ خوړه پکې نه وي پاتې. تریماسي چې اوس د لوږې عقل له لاسه ورکړی وي، کله چې دې بلې طبقې ته راشي، تریماسي سوچ وکړي چې ګورنګ به مړ کم نو زه به تازه غوښه واخورم. اوس دی چې تر څو ورځو مخکې دوستان وي، اوس د یو بل دښمنان دي، یوازې د وږې له امله. کله چې دوی په سخت حالت کې ژوند کوي، په 8مه ورځ تریماسي د ګورنګ ښه پرې کوي. او همهغه شپه کې مهرو بیا له میز نه راښکته شي او تریماسي باندې برید وکړي. مهرو ګورنګ خلاصوي او دواړه د تریماسي غوښه خوري تر څو ژوندي پاتې شي. راتلونکې میاشت کې ګورنګ اوس یوازې دی او هغه د تریماسي جسم نه له هم د خپلې ژوندي پاتې کېدو لپاره ګټه اخلي. هغه د تریماسي روح یا خیال هم ویني چې ورسره خبرې کوي. هغه یو خوب هم ویني
چې پکې د مهرو سره یوازې دی. راتلونکې میاشت ګورنګ په طبقه 33 کې له خوبه راویښېږي. دا ځل یې ملګری په طبقه کې یوه ښځه ده چې نوم یې ایموګري دی او سره یو سپی هم دی چې سپی نوم رمسیس دی. ایموګري ګورنګ پیژني او دلته یو لوی رازونه ښکاره کېږي. ایموګري د دهې ادارې کارکوونکی دی چې دا ګورنګ مرکه یې کړې وه. مخکې له دې چې ګورنګ د دې ځای ته راشي نو هغې سوچ وکړو چې دلته راشي تر څو سیسټم ښه کړي. ځکه هغه سوچ کوو چې که هر بندي یوازې دومره خواړه واخوري چې څومره ضرورت دی نو خواړه به تر ټیټې طبقې پورې هم ورسیږي. ایموګري خپل خواړه کموي او سوچ کوي هغه کسان چې لاندې دي هغې ته یې پکار ده چې خپل خواړه کم کړي. خو هغوی چې لاندې دي هغوی ته دا خبره هیڅ معنا نه لري. هغوی وږي دي او د یوې نامعلومې طبقې کسانو په اړه چې لاندې تر دوی دي فکر نه کوي. یوه ورځ کله چې ایموګري له کسانو نه غوښتنه کوي چې خواړه کم وخورئ دوی ورته سپکاوی کوي او له غوسې نه لا زیات خواړه وخوري. خو بیا پوهېږي چې هغه هیڅ ځواک نه لري چې پورته کسانو ته خپله خبره ورسوي. دا وه بشپړه کیسه د دې عجیب اوسه زندان چیرې چې انسانان د خوړو لپاره یو بل قتلوي خو په پای کې یو کوچنی معصوم انسان دی چې کیدای شي بدلون راولي. نه زور نه جنگ بلکې یوازې د حقیقت. دا کیسه موږ ته درس راکوي چې ټولنه کله هم د زور یا جنگ له لارې نه بدلیږي. د هغې پیغام د لارې چې انسان یو بل ته لیږي د مینې د شریکولو او د یو بل درد درک کولو پیغام. که تاسو دا کیسه خوښه کړه نو مهرباني وکړئ چې زما کیسه چینل سبسکرایب کړئ، د ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شریک کړئ. په کمنټ کې راته ووایئ چې تاسو د دې کیسې پای څنګه ولیدلو او آیا تاسو به هم د ګورنګ په شان پرېکړه کوله که تاسو په دغه ځای وئ. ستاسو نظرونه زما لپاره ډېر مهم دي ځکه همدا شی دی چې زما کیسه لا پسې مضبوطه کوي. راتلونکې کیسه به ډېر ژر راولم نو د بیل آیکن فشار کړئ تر څو یې نومړی تاسو ته خبر درشي. مننه چې تاسو دا وخت زما سره تیر کړو.